السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسې به راته روغ او جوړ اوسئ. زه معراج الدین شینواری یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه ستاسې په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته ډېر زیات زبردسته طریقه در وښیم. یو ورور پوښتنه کړې وه، دغه ورور پوښتنه کړې وه چې یوه پوښتنه کولی شي. ما ویلي چې داسې څنګه کولی شو چې یو څوک ماته میسیج وکړي او هغه ته سمدلاسي یو میسیج لاړ شي. یعنې دوستانو څنګه کولی شو چې موږ او تاسو ته څوک یو میسیج وکړي او زموږ او ستاسې له طرفه هغوی ته یو اتوماتیک میسیج وشي، اتوماتیک ډول هغوی ته میسیج وشي چې اوس مهال زه افلاین یم، کله چې انلاین شم تاسو ته بیا چې دی جواب درکړم. یعنې څنګه موږ او تاسو کولی شو چې خپل فیسبوک پیج کې یو میسیج موږ او تاسې ولیکو او کله چې موږ او تاسو ته څوک میسیج وکړي په اتوماتیک ډول هغوی ته چې دی دغه میسیج چې دی ورشي، هغوی ته دغه میسیج ورشي چې اوس مهال زه افلاین یم او کله چې انلاین شم تاسو ته به ستاسې د پوښتنې جواب درکړم، تاسې خپله پوښتنه راڅخه وکړئ. نو چې کله تاسې څوک میسیج وکړه نو هغه نه وروسته به تاسې بیا ځواب ورکوئ. انشاءالله په نن ویډیو کې تاسو ته همدغه طریقه درښیم. خو د هر څه نه مخکې په خورا درنښت یوه هیله درڅخه لرم که چېرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورڅخه معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. د ویډیو په سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب مې تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ. په دې سره به زما هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسېږي. او کله چې تاسو زما چینل ته راشئ لاندې زما دویم چینل ښکاري، نو په دې باندې تاسو کلیک کړئ معراج الدین شینواری، دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. څنګه کولی شو چې یو کس موږ ته میسیج وکړي، هغه ته په اتوماتیک ډول زموږ له فیسبوک پیج له طرفه هغوی ته یو میسیج ورشي. نو دې لپاره به تاسو خپل لایټ فیسبوک را خلاص کړئ. چې کله تاسو خپل لایټ فیسبوک خلاص کړه نو تاسې به خپل پیج ته راشئ او خپل پیج به تاسې دلته ورته انتخاب کړئ. چې کله تاسو خپل فیسبوک پیج انتخاب کړو، پاس بره سیټینګ نشان چې تاسو ته ښکاري، سیټینګ اپشن چې تاسو ته ښکاري، تاسې به په دې باندې کلیک وکړئ. د سیټینګ اپشن باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم په دې باندې کلیک وکړو، دلته به دوستانو تاسو ته میسیجینګ لیکل شوی دی په دویم نشان کې میسیجینګ، تاسې به په دې باندې کلیک وکړئ. دا وینئ دوستانو په دې ځای کې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله دوستانو تاسو دلته کلیک وکړو، تاسې به دلته لږ صبر ورته وکړئ تر څو انټرنیټ لږ سلو دی. او نو دلته دوستانو دلته موږ تاسې به د لومړی اپشن چې تاسو ته ښکاري پاس په سر کې لومړی اپشن دغه اپشن چې دا به تاسې آن کړئ او دا اپشن به هم تاسې آن کړئ. او په دې ځای کې به تاسې که همدا میسیج ورته پرېږدئ لکه په انګلیسي باندې چې لیکل شوی دی، او که غواړئ چې تاسې په پښتو باندې ولیکئ تاسې په پښتو باندې هم لیکلی شئ. دغه لومړي اپشنان دغه به آن کړئ، دا به هم آن کړئ. دا دواړه اپشنان چې آن شو بیا دلته تاسې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم په دې باندې کلیک وکړئ تاسې به لږ صبر ورته وکړئ تر څو بله ځایرۍ خلاصه شي. انټرنیټ لږ سلو دی، تاسې به راسره نه خفه کیږئ، نو انټرنیټ سلو دی. نو ګورئ دوستانو دلته به تاسې دغه پاس کوم اپشن دلته تیار لیکل شوي دي په انګلیسي باندې شوي، او که تاسې غواړئ چې مثلا په پښتو باندې لیکل ورته وکړئ، دغه لیکل زه همداسې پرېږدم. نو مثلا اوس څوک ماته میسیج کوي، زه بیا دلته لیکم چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته ښه راغلاست وایم، تاسو ته ښه راغلاست وایم. دلته به تاسې ورته ولیکئ چې تاسو ته ښه راغلاست وایم. او که چېرته تاسو ته ښه راغلاست وایم، زه اوس مهال افلاین یم، که چېرته زه انلاین شوم انشاءالله ستاسو ته به حتما ستاسو ته به جواب درکړم، تاسې خپله پوښتنه کولی شئ. او په سیو باندې به تاسې کلیک وکړئ. دغه سیو اپشن چې تاسو ته ښکاري په دې ځای کې په سیو باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم په سیو باندې کلیک وکړو، ګورئ دوستانو هغه میسیج ته ولیکل شو. ګورئ دلته لیکلي شوي دي چې های تینکس فار. نو دلته مثلا ما ورته ولیکل چې وعلیکم السلام ورحمت الله. کله مثلا لومړی څوک میسیج کوي لومړی سلام لیکي، تاسو ته ښه راغلاست وایم. بس ما ورته ولیکل کله چې زما دغه فیسبوک پیج ته څوک میسیج کړه نو په اتوماتیک ډول به دته لومړی دا میسیج راځي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، تاسو ته ښه راغلاست وایم. که تاسو کومه پوښتنه لرئ پوښتنه راڅخه وکړئ، زه کله انلاین شم تاسو ته به انشاءالله جواب درکړم. نو په دې طریقې سره تاسې په خپل فیسبوک پیج کې په اتوماتیک ډول یو میسیج چې دی ایښودلی، یو میسیج نصب کولی شئ تر څو هر کس ته په اتوماتیک ډول میسیج وشي. مننه.